الله حکم دے او تا ما تقول دا الله پلار کې په دې سکندونو په صدقه وکم منټونو کې او دا به تقسیم کم ما به خدای معاف کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وخت نه دی د دې خبره تا خو فیصله واورېده او د دې وخت نه دی دا ستا د وارثانو حق دی غلی شه پریشان شو آخر ما ته څه عمل خو وښیه چې الله پاک ما ته مرګم آسان کی کلمه راته نصیبه کی او ما نه راضي شي او جهنم نه مې وساتي او جنت دې راکړي او ستا قربت دې ما ته نصیبه وي هلته آخرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې یا قربان دې شم ډېره ښکلې خبر دې وکړه تاسو هم دا تحفه واورئ دا د پیغمبر تحفه ده د مرګ په وخت د مسلمان تحفه ده د مرګ تیاری په حالت کې د مسلمان له عمل دی اشتغل بالعلم بچیا دایاں بایاں شروع سکے نا طالبانو سره اشتغل بالقرآن نے اشتغل بالعلم په قرآن کې ځان مشغول کا په علم قرآن کې ځان مشغول کا یو آیت د توایات دی د تواوروا د بل نه تواورا د بل ته تواوروا د بل نه تواورا حدیث د تواوروا حدیث هغه نه واورا فقه مسله د تواورا د بل نه تواورا دا علم تکرار شروع کا مزاولت شروع کا د تا تاوري پته بدا تیار دیکھے با ملک الموت راشی جب ملک الموت آئے گا اور تمہاری روح قبض کرے گا تمہیں جنت کے لباس میں ملبوس کر کے جنتی پروٹوکول کے اٹھا کر اوپر لے جا کر جنت کے 8 دروازوں سے تمہارا استقبال ہوگا خلق دینا بلا خصا وداشتا اسه تپوس کو مشتا خدایا پاک نن مونږه د دې مرحوم له برکته الله دې دته لاره اسانه کړي دا خاندان ټول علمي خاندان دی ټول دین والا خاندان دی د دم کار کړی دی مزدوري کړې ده مزدوري بده خبر نه ده چې کم سړي خپل اولاد دپاره رزق حلال ګټلو او دې ځای نه اخ محلې ته لاړو کلي ته هلته اوسپنې کار کوي یا مزدوري کوي یا یوي کوي یا کپړې ګنډي یا بل تجارت کوي کاروبار کوي مزدوري کوي پیغمبر فرمایي دا سفر د یو میل کنه لږ غوندې د خپل اولاد د رزق حلال دپاره ګټل دا دومره ثواب دی لکه صحابه کرامو چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی و هیڅ کار خبره ختم دغه نه ده چې دنیا پرېږده کوه دا هم عبادت دی خو نیت ټیک کا په بهر حال دا لویه تحفه ده دا قبوله کړه استغل بالعلم اوس نن نه دا فیصله وکړئ انشاءالله مونږ روزانه که سپاره نه نیمه سپاره که نیمه نه پاو او که پاو نه یو رکوع به مونږ همیشه تلاوت کوو که چاته نه ورځي بسم الله ذات په لاس ګوته پې تېروه بسم الله الرحمن الرحیم وایه او مدرسے ته جماعت ته ځه اور ټکی شروع کر انشاءاللہ جب اٹھائے جاؤ گے تو جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے دا تحفہ قبل بھائی اس امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی کہ قبر کے قبر نہ پسو دا قرآن تلاوت او ختم مستحب دے او بلدہ مرے چلے قبر تلار سی کنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے اب تو ڈر کر یہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے خاون تنگ سی خدای مرگ را کا دے خزن تنگ یما اولاد میں بے رخا دے ظالمان دی دا پلار و دا مور خدمت دے خدای مرگ را کا لوریانو تو مور وی مرگ را کا خدای مرگ را کا دا مرگ خدای سے دلالشم او دلالشم مونگم کل بیتول راشو او دا خبر کو ولی دا خالد جی کا گھر ہے دا ترو کو دے اب تو ڈر کر یہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اسے ریگو سبکے گی دا 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 بس من بشو گنا بے غم بشو اب تو ڈر کر یہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے چرتا بس ہے لازم لگو دے وقت دے قدر بکاو انشاءاللہ قرآن دا مونگ پا جوند کے عمل کے راولو کرے راولو اور نن الحمدللہ دا گورا تا دا مولانا برکت دے نوجوان دے خوخدے و دے حمد ورکڑے دے پلاز علوم و معارف و دا مشن ترجمان دے شیخ شیویت اطلاع ورکا گورا دے زوف علالت کرالو دا مرحوم دیر لوے نیک وقت دے خو بہر حال تجویز دا دے کہ دا طالبان راغلی دے حافظان قاریان دے بدے نپس ختم ہم کئی پتی خبئے کو خوشا دے خدای پاکا مقدم ختمون نصیب کا اللہ تو ختمون نصیب کا نن
د ټول خبره اوږدوم نه، زه خپل هم ټیک نه یم او مرۍ ملګرتیا نه کوي، لوی سفر مې کړی دی. نو بهرحال خبره دا ده چې ما د په لوی خدای قسمې په دنیا کائنات کې د قرآن نه بل غټ نعمت نشته، د قرآن نه بل غټه تحفه نشته. د الله کلام دی، د الله بیان دی، د الله تقریر دی، د الله خطاب دی. برای راست الله سره ته مخاطب یې، الله تا سره مخاطب دی، الله ته د الله مخاطب یې، الله د ستا مخاطب دی. خپل تلاوت کوه او خدای سره خبرې کوه. دا وصال دی انشاءالله. انشاءالله لویه خدایه مونږ ټول نن په دې قبرستان کې د قبرستان میزبانانو تاسو هم واورئ، زما آواز به خدای درته رارسوي. مونږ ټول وعده کوو چې مونږ به انشاءالله ژوند آخر لمحه پورې قرآن باندې عمل کوو، قرآن تلاوت به کوو. او دا نن دا ختم ډېر لوی نیک سعادت دی. الله دا ختم مبارک وګرځوي. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامي وبارک وسلم. الله د ټولو حاضري قبوله کړي. الله موږ ته د قبر فکر نصیب کړي. الله زموږ دغه ځای دی، بله لار مو نشته، موږ ته دغه لاره اسانه کړي. الله د ټولو بچي نیکان کړي، د ټولو بچي صالحان کړي، مور پلار د پرست کې جاریه وګرځي. الله کا رکوع کا پوره قرآنۍ د رکوع توفیق راکړي. الله محبت له قرآن سره راکړي. زموږ دا مرحوم دغه به ډېر ارمانونه وي، ډېر به دعاګانې، ډېر به حسرتونه وي. خدای پاک هغه ټول پوره کړي. الله دا قبر ورته ډېر آسان کړي. د ضرور عالم لوی مبلغ د دې صوبه سرحد لوی خطیب او د علم لوی غر او ډېر تحقیق انسان مونږ سره ډېر د محبت یو معامله او زمونږ به تربیت کولو، زمونږ به اصلاح کوله، مونږ به په هرې لارې باندې برابر ورنو. هغې دپاره او دې دپاره صدقه جاریه ده. الله دې ټول وبخښي، الله مغفرت ورته نصیب کړي او پریشانۍ ختمې کړي. دا نن ختمات قرآن دلته د مرحوم دپاره په ټول قبرستان دپاره نجات ذریعه وګرځي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین آمین برحمته.